شیبو دې ګڼه کې د افغانستان د دولتي ټلویزیون د یوې خبریالې د ژوند مستند ته تمیږو چې پوښتي بچیان مې چیرې دي. دمشق کې د ملي موزیم له لوټېدو خبرېږو او د تازه چاپ شوي پښتو کتاب پاڼه هم اړوو. بچیان مې چیرې دي؟ تر دې سرلیک لاندې مستند چې د افغانستان د دولتي ټلویزیون د پخوانۍ ویاندې خدیجې امین له لوري چمتو شوی د تېره اونۍ اسپانیا کې د اروپا د سینمایي فستیوال له لوري نندارې ته وړاندې شو. اغلې امین وایي دا مستند له 3 کلونو د ډېرې مودې د خواریو او څېړنو پایله ده چې د پخواني افغان حکومت د پرځېده شیبو انساني روایتونه انځوروي. هغه په دې مستند کې یوازې لوبغاړې نه ده، د کیسې لیکواله او اورونکې هم ده. خدیجې جانې زموږ بلنه منلې او هنري شیبو ته راسره ملګرې شوې ده. خدیجې جانې ستړې مه شئ، زما به لومړۍ پوښتنه همدا وي، هغسې چې له نومه یې برېښي دا مستند د مور او ماشومانو د جلاوالي هغه کریکې پکې انګازې کوي. تاسې یو څه نور راته پکې ووایاست چې څوک پکې څه ګوري نور؟ سلام، وخت مو بخیر. ډیره مننه چې ماته مو بلنه راکړی. دا مستند زما د ژوند داستان ده. ما کله چې په دې پروډکشن کې کار شروع کو، زما هدف دا و چې موږ باید یو مستند جوړ کړو د افغان میرمنې د وضعیت په هکله. خو کله چې زما همکاران زما داستان واورېدو او هغلته چې کله خو موږ هره ورځ کار کوو، نو هغوی ویل چې نه، داستان خو دا ده چې تا ژوند ده، نو موږ به دې باندې کار وکړو، ځکه چې رښتیا هم دا ډېر مشکل و. ما کله ویډیوګانې ثبت کوو خپل ماشومانو لپاره. په فیسبوک کې مې هم هغوی ته لیکنه کوو کله، ځکه چې هغوی په افغانستان کې وو، پلار یې نه پرېږدي چې هغوی سره خبرې وکړم. نو ما ویل چې یو څه وشي چې زما ماشومان په راتلونکي وګوري چې د هغوی مور څومره تلاش وکړو چې د هغوی سره ژوند وکړي. یعنې یو مور د خپل د ماشومانو سره د ژوند کولو لپاره څومره جنګیږي. خو متاسفانه چې زموږ هیواد کې ځینې مشکلات دي چې د یو مور حق ورته نه رسیږي. ما دا مستند جوړ کو ځکه چې ډېر ویډیوګانې و، د 4 کاله مخکې ویډیوګانې، د 3 کاله مخکې ویډیوګانې چې ما خپل ماشومانو ته ثبت کوو چې هغوی وګوري په راتلونکې. خو زما همکاران ماته ویل چې راځه دا مستند به جوړ کړو، ځکه چې ته یوازې نه یې، ډېر میرمنې دي چې په همدې وضعیت کې دي. نو ایتا د داستان سره موږ به د افغانستان د میرمنې وضعیت هم همدا پوښتنه له ما سره ده خدیجې جانې، چې تاسې یو داسې کار وکړ چې ښایي نورې افغانې میرمنې هم دې ته وهڅوي چې خپل داستانونه مستند کړي یا د فلم په بڼه کې وس ولري. هغوی چې د دې وس نه لري ښایي د کتاب په بڼه یو څه ولیکي. له دې خپرېدا وروسته څه هیله لرئ چې دا کار به څومره عام شي؟ زه وایم چې دا ډېر مهم ده. نو کله چې یو څوک ګوري چې یو مور دا خبرې کوي یا یو ښځه راځي د خپل وضعیت په هکله خبرې کوي، نو هغوی هم ګوري چې زه یوازې نه یم، زه هم کولی شم چې دا کار وکړم، خپل داستان بیان وکړم یا ولیکم. زما کتاب هم راوځي په مارچ کې له خیر سره. خو وایم چې دا یو ډېر مهم کار ده چې دا ځینې نور ښځې چې په همده وضعیت کې دي، کله چې ما په خپل فیسبوک کې ولیکو، ځینې میرمنې ما ته ولیکل چې زه هم په همدې وضعیت کې یم. درځئ پاکستان کې یو داسې کلنی جشن وګورو چې د هیواد له بېلابېلو ایالتونو پکې لاسي توکي، دودیزې ګاڼې او نور هنرونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه ورځني فستیوال ته یوازې د پاکستان له دننه نه، د بهرنیو هیوادونو ګڼ شمېر وګړي هم ورغلي وو. ظریفه امیر مو دغه ریپورټ کې د دغه جشن نندارې ته ورولي. یو داسې پاکستانی جشن چې د هیواد بیلابیل کلتوري دودونه نمانځي.
دلته ولسي موسیقي، نڅا او لاسي صنایع په پراخه کچه سره راټول شوي دي. دغه جشن لوک ورسا میله نومیږي چې یوه اونۍ به دوام لري. د دغه جشن موخه د پاکستان کلتوري میراث ساتل او له دودیزو هنرمندانو او کسبګرانو سره د خلکو لیوالتیا بیا راژوندی کول دي. ټول پاکستان یې ستایي ځکه زموږ کلتور ډیر رنگین دی. دا زموږ کلتور دی، هغه روحي کلتور چې یو وخت د شاهانو وو. اوس زه د تولال د دوی په پله پالګدم او له خپلې ډلې سره د لوک ورسا میله کې ننداره وړاندې کوم. د پاکستان هنرونو شورا مشر محمد شکور وایي دا جشن د یووالي او همغږۍ پیغام لري. زموږ لپاره دا مهمه موقع ده چې هر کال دغه جشن په سمه توګه ولمانځو. دا جشن د یووالي او همغږۍ پیغام لري. دا موږ ته د خوښۍ او رضایت احساس راکوي. زه غواړم له ټول پاکستان خلک دلته راوبلم چې هر ورځ دلته راسي او له دغه جشن خوند واخلي. نڅاګرو په خپلو دودیزو رنګینو جامو کې د نندارې په وړاندې کولو نندارچیان حیران کړل. ګډونوالو د جشن په ګڼه ګوڼه کې د هر ایالت په لاس جوړ شوی دودیزو توکو او ګاڼو لیدنه وکړه. دا ځای ډیر ښکلی دی. ډیر شیان مې پکې خوښ شول. دا زما لپاره دی. له ټولو ډیزاینونو او رنګونو مې ډیر خوند واخیست. دلته ټول توکي ډیر رنګین او ښکلي جوړ شوي دي. زه پرېکړه نشم کولی او همدا مې ستونزه ده. دلته هممهاله کسبګران له دودیزو قالبونو په کارونې شالونه وبي. محمد عظیم اقبال چې د اسلامي هنرونو ښوونکی دی وایي جشن خلکو ته دا موقع ورکوي چې د خپل میراث په اړه لا نور زده کړې وکړي. لاکھوں لوگ آتے ہیں. میلیونونه کسان د ټول هیواد له ګوټ ګوټه او ان له بهره د دې جشن لیدو ته دلته راځي. دا زموږ د کلتور د پام وړ یو داسې مرکز دی چې خلکو ته د دې فرصت برابروي چې د کلي ژوند له نږدې وویني او خوند ترې واخلي. دا د هغو کسانو لپاره یوه ستره موقع ده چې کلتوري میراث لري، ځکه دا له هغوی سره مرسته کوي چې د خپلو نیکونو د ژوند بڼې او میراث په اړه زده کړه وکړي. د ماښام پر وخت بیا موزیک غږونکو د ډولونو په وهلو د جشن ګډونوالو ته په زړه پورې ننداره وړاندې کړه. خواړه هم د جشن یوه مهمه برخه ده، ځکه نو ګډونوالو له خپلو کورنیو سره د پاکستان له بېلابېلو دودیزو خوړو خوند اخیست. اوس به دمشق ته لاړ شو. هلته د یوې داسې پیښې خبر اخلو چې ښایي د لرغونو توکو مینوال خواشیني کړي. خو دا په زړه پورې ده چې څنګه غلو د سوریې ملي موزیم ته لاره وکړه. عادي هم نه، د سرو زرو توکي لوټ کړل. شبنم خان دورانی نور حال راته وایي. د سوریې ملي موزیم غلو له دې تاریخي ودانۍ د سرو زرو څو لرغوني ټوټې غلا کړي دي. د سوریې له ویجاړونکې کورنۍ جګړې دمشق کې دا ودانۍ خوندي پاتې وه. د موزیم ادارې ویلي چې غلو له کلاسیکي څانګې شپږ توکي وړي. دا د موزیم له مهمو برخو ده چې د هیلینستي، رومي او بنزانتین پیر آثار پکې ساتل کیږي. د موزیم چارواکو ډیر څه نه دي ویلي، همدومره چې موزیم د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و، خو بیرته به پرانیستل شي. د موزیمونو د څارنې ادارې یو چارواکي ویلي چې له هغه راهیسې چې غلا شوې د موزیم ودانۍ کې د توکو لیدو ته څوک نه دي پرېښودل شوي. د سوریې ملي موزیم د غلاو له ویرې د 13 ډسمبر په وروستیو کې هغه وخت چې ولسمشر بشار الاسد د اسلام پالو وسلوالو وپرځاوه تړل شوی و، خو جنوري کې بیرته پرانیستل شو. د موزیم کې د سوریې د اوږده تاریخ لسګونه زاړه توکي د لرغونو وسایلو نیولې تر یوناني، رومي مجسمو او د اسلامي هنرونو ټوټو پورې خوندي دي. د کورنۍ جګړې پر مهال ډیر آثار چې په نورو ځایونو کې ساتل کېدل د خوندیتوب لپاره د موزیم ته راوړل شول. او د دې اونۍ تازه چاپ شوی پښتو کتاب د حضرت عمر فاروق اعظم ژوند، خلافت او کړه وړه نومي اثر دی چې پښتو ژبې ته سید نور الله زل ژباړلی او ترتیب کړی دی. هغه وایي له 2 کالو ډیره موده یې د دغه کتاب پر تیاریو لګولې ده. د هنر لیوالو او مینوالو د اونۍ دا ګڼه همدومره وه. تر بیا مو لوی څښتن مل.